السلام علیکم. دې ټیم کې د امریکای نظر خجوخ په پاکستان او په افغانستان باندې پروت دی. امریکا ول خپل یو انټيليجنس رپورت شایع کړی دی په 2025 کې ورلد وایډ تھریټ اسسمنت. د دې مطلب دا چې په دنیا کې په کم ځای کې څه تھریټ څه خطر ده د هغه اسسمنت مونږ کړی دی چې خطر د کم ځای نه راودرېږي. دا خبره خو دوی هر ټیم کې کنه د عراق په باره کې هم دا خبره کوي چې ویپنز اف ماس ډیسټرکشن دی په دغه ځای کې. د صدر بوش خبره ته یاد شي کنه چې ډیره زیاته مشهوره ده چې هی از ا ډینجر. صدام حسین یادو چې په دغه ځای کې ویپنز اف ماس ډیسټرکشن دی دا سړی ډیر غلط استعمالول شي. د قشنت کې دی وای په دې اسسمنت کې دا پروفایل چاینا کې څنګه څه تھریټ شته چاینا نه یا د رشیا نه څه تھریټ شته دی یا القاعده نشته دی یا داعش په کوم ځای کې دی یا طالبان یا افغانستان یا پاکستان یا د مختلف ځایونه کور کړي میډل ایست او افریقا او وغیرہ چې د دې ځنه تھریټس خطرات څه دي. اوس چې دا کوم راپورټس دی په 2025 کې شایع وکړنه نو په دې کې خطر خو د پاکستان نه ویلي چې د پاکستان ویپنز اف ماس ډیسټرکشن نه دی مطلب اټم بم یادې نیوکلیر بم اټم بم یادې چې دا اپګریډ کېدل والده دا طاقتور کېدل والده دغه ځنه مسله کاس کېدی شي او څوک یادې خبره پاکستان یادې چې دا د چاینیز هیلپ په ترو باندې مطلب د چاینا د هیلپ په ترو باندې خپل نیوکس مطلب نیوکلیر ویپنز مطلب په ساده زبان کې اټم بم هغه اپګریډ کې هغه طاقتور کې چې هغه اټم بم طاقتور شي. شو کول دا غواړي چې د دنیا ته خطر چې دا د ټیم کې د چین نه ده. چین د ملکونو لا مدد ورکړي داسې اکوپمنټس داسې سامان داسې ټیکنالوژي ورته سپلای کوي چې د هغې په ترو باندې داسې خطرناک هتیار هغه ډیولپ کولی شي. مطلب دنیا له پکار دي چې د چاینا نه بایکاټ وکړي د هغې باندې چې د امریکې پابندیانې داسې اثر ورولګي په چاینا باندې چې د چاینا نه خلک تجارت د چاینا سره غم خادي د چاینا سره تګ راتګ دا بند کړي چې چاینا کمزوری شي چې دی بل له مدد نشي ورکولی او ورسره د اشاره ورکول غواړي چې څوک د چاینا نه مدد اخلي ناغه به زه یادوم چې مطلب دا دی چې د چین سره دی ونه درېږي نه د چین نه مدد واخلي. چاینا آیسولیټ کول دي. ګوره سبا د یوم تکبیر 28 مای ده د هغه تاریخ دی چې په 1998 کې په 1998 کې پاکستان خپل اټم بم ټیسټ کړو. دا اټم بم هم د دې امریکای د سترګو ډیر پټ پنا ډیر په خوارو زارو په طریقو باندې پاکستان جوړ کړی دی. امریکای پاکستان پر خودونو اټم بم ډیولپ کول ته کله چې امریکای انډیا چې کله خپل لومبه ټیسټ وکړو کنه په 1974 کې سمایلینګ بودا په نوم باندې نارمل ټیسټ د اټم بم پراپر ټیسټ نو هغه وروسته بیا په 1998 کې کړو خو دا څه ټیسټ وکړو عام نیوکلیر ټیسټ په 1904 او یا کې چې د اغه نه دا اندازه وشول چې یاره انډیا چې دا اوس اټم بم جوړي پاکستان سره خو هم پیدا شو چې د جوړې مونږ بسکو نو دویم اکټیویټ شو نو کله یاد چې هغه وخت کې ذوالفقار علي بوټو هغه مونږ به غیا خورو خو اټم بم به جوړو او وګي په پاتې کې خو اټم بم به جوړو. د خپل ساينټیسټو سره رابطې کول شروع کړه کې عشرت حسین او ډاکټر عشرت حسین منیر احمد او د قشانت کې ډاکټر عبدالقدیر خان د نیدرلند نه راغوښته د په نیدرلند کې یو یورینکو نومي سکپنی او یورینیم انریچمنت بیکو باغی کې کار کونو د په دې سيزونو باندې پیدو دی ول راغوښته او بیا په طریقه باندې داسې طریقه باندې کار شروع کو په داسې دور دراز علاقو کې په داسې سیټ علاقو کې چې امریکا په اسانه باندې سټلایټس په ترو باندې مونډل نشي انډرګراوند سره یو ځکه سبل ځکه او امریکا خو پېښ کې شي او خو ته بار وی چې ته ګوره ټمبم جوړه د خانه کې پابندیان در باندې د ګمدا چل سره کومه چل سره کوم دی به مونږ نه جوړو مونږ د ټمبم نه خبر نه یو. امریکای به دا غزنوي خپل انسپیکټرز د لګم ګوري چې چیکینګ وکړي دی بوته راولي کنه چې انسپیکټرز به راولي کل دی ورله په هغه ځایونو کې نیوکلیر فیسیلیټیز ته چکر ورکو کم نیوکلیر فیسیلیټیز چې هغه کې یورینیم انریچ ویپن ګریډ والا نه تیاریږي مطلب اټم بم ته نه تیاری داسې تیاری او کم ته چې دا تیاری کوي دا بسیټ علاقه وي دوکا بیکل ډاج بیکل خو هغه څه شکو شکی خو بیا مو چې انډیا ټیسټ کړی دی هغه اټم بم جوړی دیم جوړول شو. انډیا ته خو سن وی ځکه انډیا د چاینا خلاف پکارو خو پاکستان ته ځکه سترګې وی چې دا پاکستان بیا سبا زمون خلاف هم استعمالي دي شي خداسي چې سامانونه پاکستان راغختل د لپاره نو کوس فرض کا داسې سامان راغواړي لکه مثال کې تور پر د یورینیم انریچمنت لپاره پکاري سنټریفیوج موټر سنټریفیوج ماشين هغه تیز تاویږي نو اوس د هاي لیول ولا سنټریفیوج ماشين پاکستان راغواړي مثال کې تور پر جرمني نه راغختو هغه خو پېښ کېدل چې لکه په دې سړي باندې خو شک الریډي شروع دی امریکای جانچ پړتالم کوي دا سړی چرته ټمبم جوړ نکي نو پاکستان خو سر ډایرکټ راغوښتیم نشو داغه د پر فرنٹ کپنیانې کو راوي کړي په مثال کې تور پر دوبۍ کې یا د په نورو ملکونو کې او هغه ته به وي چې ته جرمني له اډر ورکا
او ته وایي چې دغه شانتې کې مثال کې طور پر سنټریفیوج ماشین مونږ یادو کنه های لیول والا موټر سنټریفیوج ماشین چې هغه تیز تاویږي یورینیم هگزافلوراید ګیس فارم کې چې دا غي انریچمنټ کوي دا زمونږ په کار دی خو چونکې په دوبۍ باندې خو چا شک نه وکنه نو دوبۍ نه به چې تاسو کو چې سره د پکار دی یو هسپتال دی کې سواټر فیسیلیټي دی هغه د پکار دی صحیح د ټیک ده راو به لوګول چې راو به لوګول دلته کې ول اند یوزر سرټیفیکیټ جوړ کو غلې غونډه کې پاکستان ته شفت کو مطلب مړه خو په ست طریقو ورقو باندې کار کړی دی د امریکای د نظر نه به ځان بچ ساتلو او اټم بم به رو ډیولپ کو غټه فائدہ پاکستان ته علم ملاو شو کله چې د سوویت یونین د سرخ ریچ د کمیونستو د رشینز په افغانستان باندې حمله وکړه نو بیا د ټولو نه غټه مسله امریکای ته چې واغه د سوویت یونین نه نو افغانستان کې چې کوم مجاهدین او غوي چې د دې سره موږ څه چلو کوغه څه هتیار نو هغه د پاکستان نه مدد وغوښته پاکستان سره ځان لکم د هتیارو نو پاکستان په دغه ځای کې گیم کو سوچ وکړي چې د سکار وکړي چې امریکای ته چې تاسو سوویت یونین سره جګړه ده کنه صحیح د جګړه در لزه کوم ته مال صرف هتیار راکړه مدد را سره وکړه په ما باندې شکونه مکونه نور پرې دا تا ته غټه مسله د سوویت یونین د خطر درته سوویت یونین د ختم کا نو غلطه کې د امریکای ته جو ټوله پاغي باندې شول اغل ته هتیار راتل شروع شو دلته کې په سوویت یونین کې جګړه شروع شو او د سرخ ریچ له شکست ورکو نو په هغه دوران کې پاکستان کار ایستل او اټم بم جوړ کړو کله چې په 1998 کې په 11 مای باندې انډیا ټیسټونه وکړه کنه نو پاکستان په 28 مای باندې په سبانه ورځ باندې دویم د اټم بم ټیسټونه وکړو او په دنیا کې اوم نمبر او په مسلمان دنیا کې فرست نمبر اول نمبر یو اټامیک کنټری ډیکلیئر شو دا چې دا هغه سره یو اټم بم دی یو نیوکلیر بم دی وسره نو د دې امریکای نه ډیر بچ پناه ځان ساتلی امریکای بیا پابندیان او غیره ولګول خو بیا اثر نو بیا پاکستان کار کړو نو په دې طریقو پاکستان د اټم بم سفر کړو اوس په اق اټم بم باندې بیا امریکا आवाज وچتای او چې دا اوس د اپګریډ کوي نور طاقت ورکوي او د چاینیز په سپورټ سره مطلب د چاینیز ذمہ دار دي دا خلک راټینګول غواړي او دا د دنیا د لپاره خطر ده ځکه چې دی ویپنز اف ماس ډیسټرکشن دا نور ملکونو له ورکی او اپګریډ کوي او بیا د پاکستان غونډه کې ملک لا نو اوس ګوره فرض که صحیح ده پاکستان خپل ویپنز اف ماس ډیسټرکشن وته وایا یا نیوکلیر بم وته وایا اټم بم وته وایا 400 وته هغه اپګریډ کوي نو اپګریډ کوي به نه پاکستان سره سیکنډ سټرایک کیپیبلیټی نشته پاکستان لانګ رینج بیلسټک میزایل انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل جوړي امریکای ته پابندي ولګوله د خپل حفاظت څنګه کوي انډیا جوړ کړو انډیا د اګنی 1 راواله د اګنی 1 نه د اګنی 5 پورې جوړ کړو اګنی 5 چې د انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل 5000 کیلومتر لري پورې د رینج اشتیش ایم آی آر وی د مطلب ملټیپل انډیپندنټلی ټارګټیبل ری انټری ویکل مطلب په یو میزایل کې دنه سلور 15 اټم بم ته فټ کول شي یو میزایل بدل دا په یو ځوړي چې کم زینه دی وتخودل دي اډوانس لیول ولا ګایډنس سیستم په کې اقا قضیه بدله اولی د یو میزایل په تر باندې نو داسې اډوانس لیول ولا چې 5000 کیلومتر نه لري رینج اشتلی شي د سنټر کانټیننټل بیلسټک میزایل جوړ کړي انډیا باندې امریکای پابندي نه لګولې خو پاکستان چې کله جوړو چې د 35000 کیلومترونو بر میزایل جوړو نو امریکای په پابندي نه ولګول دا ته چا د پاره جوړه دا ته سې جوړه دا ته ولې جوړه نو ستمه وایا خدای نیوکلیر سبمرینز دي د انډیا سره چې انډیا ځان دونه ډیولپ کړي او د پاکستان سره داسې انټر کانټیننټل بیلسټک میزایل یا لانګ رینج بیلسټک میزایل د خپل حفاظت د لپاره جوړي او ته په پابندي نه لګي سیکنډ سټرایک کیپیبلیټی دا سره نه کوي بس د خپل حفاظت د لپاره خو بس کوي کنه لازمون به خپل ویپنز اف ماس ډیسټرکشن یا اټم بم یا نیوکلیر بم هر څه چوته هغه به اپګریډ کوي او چاینیز له خود ټیم کې پاکستان پکار دی د پاکستان د وجه خود دوی هتیار په دنیا کې خلکو پیژندل او به لازمن مدد کوي نو دا اوس د چاینا د وجه نه په پاکستان باندې د امریکای ډېر جوړ نظر پروت دی چې دا سړی راټینګول خپل طرف ته راړول دي کنه د دنیا کې چې دا بل غټ رایول څو وخت کې سوویت یونین او چاینیز دي دا راوچتيږي مونږ ته او بیا دا مونږ له شکست راکړي نو دا په څه طریقه باندې اوس راټینګ اوس ګوره دغه شان د نظر په افغانستان باندې دی په افغانستان باندې ولې د افغانستان هم د چاینا سره ظاهره خبره ده خواږه تعلقات ساتي او زه تاسو یو خبره وکم تا په خپل سوچ کړی د کله چې ډونالد ټرمپ راغلی د جګړه بیا د چاینیز سره ډیره زیاته سترونګ ده د ډونالد ټرمپ نه د په روس باندې دونه دباو چرته نه دی راوړی سونه بچ د جو بایدن دی پارټي راوړو د غي په حکومت کې بچ امریکای سونه دباو پر راشیا باندې راوړو چې تا په یوکرين حمله ولې کړې ده د ایکسپنشنیزم ولې کې ته د یورپ ولې نسی هغه شان دباو دی نه ساتي بلکې په روس باندې خو دباو یو سیټ تک الټه په یوکرين باندې دباو ساتي چې ته جنگ ودرو د رشین سره جګړه نه کیږي سونه علاقه چې درنه نیولې د غول ورکه
او خبره ختمه کړه. الټه زيلنسکي راغوښته نو یار په اول افیس کې چې بیزته کو او هغه یو قسم له جړا راغلی او یورپ په هغه وخت کې میټینګ باقاعده ایمرجنسي راغوښتل چې موږ د یوکرين څخه په خپل ودرېږو د امریکا سره تکوه دا لیونیان شي وي. د روس د پاره د یورپ چې هغه څوخ کې د مرګره او د هغه سره ډغره واله دی رشیا د کار کړی دی چې هغه بل ورځ د ګل په سار باندې سار وخت کې د ټولو نغټ یو هوایي حمله په یوکرين باندې وکړه. تقریبا 367 ډرونز سوچ کوه 380 په ډرونز په یو ځای باندې ورسره د قشنتي میزایلز د یوکرين په خارونو باندې ورلانچ کړل. دون غټ اٹیک که د ډونالد ټرمپ حکومت نه او د جو بایدن حکومت او دی کړو نو تا به د رشیا حل دی چې دوی په رشیا خلاف आवाज څنګه چې تاسو چلی وسره کوم. ډونالد ټرمپ سوي خبر ډونالد ټرمپ صرف وی دا پیوټین خو لیونه شوی دی که څنګه او هغه په هغه طرف نه په جواب کې وی ټرمپ اول ته ایموشنل شو بس ته سوچ کولای شي چې څنګه د ټایم کې د ټرمپ په حکومت کې د رشیا سره کافي خواږه شوی دی. مطلب خواږه دا چې هغه شان دباو په نه راوړي څنګه دباو په چې مخکې هغه شان دښمنی وسره نه ساتل غواړي څنګه دښمنی چې مخکې و د هدا پورې چې خپل مرګره یورپ کې چې کوم ملکونه دي هغه د ځان خلاف کړ خو د روس خلاف نه دي. د دې حمله نه بعد د جرمني چې کوم چانسلر دی فریډریچ میرز هغه سوي و یاره د کار دی چې یوکرين ته باقي هم چې زموږ سره کوم د تاوروس میزایل دی تعالی در کوم مدخه باقاعده استعمال او اوس پرې ودی چې یوکرين له هتیار ورکو نه پاغي باندې به وته خاص لیمټ لګول چې د ځینی هتیار دا باندې استعمال دي نه جنگ سی واقعي بیا مسله جوړیږي. وځي سوي هغه لیمټ ته لري کو هغه حد ته لري کو ریستریکشنز پابندیان ته لري کو استعمال وا تاوروس میزایل دا میزایل دا ایر ټو سرفیس میزایل د هوا نه به د جاز په تور باندې پس مکه سیزولي 500 کیلومتر 1500 کیلومتر پورې لري زیاده یشتش او اډوانس لیول ولا ګایډنس سیستم دی په کې د دې ځمکې سره نږدې تلشي ست چې ټرین هاګینګ وای نو دا د څه د پاره په دې باندې تاسو ما پوهه کړی ایر ډیفنس سیستم چولي مطلب دا دی چې استعمال کټاوروس میزایل او سمرم چې د رشیا د هوا د دفاع نظامونه د ایر ډیفنس سیستم دی د S400 S400 وغیرہ دا ټول ولا او که بیا در باندې د ایریا اٹیک کوي ټیم په کوا نو یورپ دې ټیم کې د جذباتي دی د یوکرين لپاره او امریکای ته کافي غوسه کیږي الټه د امریکای په بچي باندې گزارونه هم کوي دی خو ګوره کنه اسرائیل د دمکی ورکړی و یو 15 ورځې مخکې چاول ورکړی و یو کې کینیډا فرانس یو کې سوربګ یونایټډ کینګډم صحیح شو انګلند برتانیا وغیرہ کینیډا او فرانس اسرائیل د دمکی ورکړه د غزا په سر باندې اوس ته چې د غزا په مسلمانانو باندې خپکیږي سو د جو بایدن په حکومت کې نه خپکېدل چې اوس خپکیږي ټوټلی د خپل مفاد د پاره لګیا دي چې ټیک د موږ بیا د چین سره ودرېږو ستا چې کوم مرګري دي دغه خلاف به ودرېږو امریکای کته چې زموږ خلاف ودرېږي او دیم اوس باقاعده جګړه کوي دی ول کله د ټیکسونو په شکل کې دمکیانې ورکوي دا ټرمپ چې 50% ټیکس د باندې لګوم اوس مې ډیلی کړو اوس در باندې بیا لګوم سم شي د خبرې نه مقصد دا دی چې تل غونډه کې سوچ وکړه چې د دغه رشیا سره چې سوخ کې د دومره وخت وسه جګړه راوچلې د کولډ وار راوچلې دو رایول او دشمن او کمپیټیټر او د هغه سره دی ولې شي بالکل نارمل تعلقات وساتل اوس بیا شانته کې دباو نه راوړي خپل مرګرو سره الټه دغه په سر باندې وران شو دا ځکه چې د ډونالد ټرمپ یو سوچ دی او هغه د په تقریرونو کې اکثر واضح کیږي په خپل باندې خبره راځي په خپل باندې دا ویلیم دي چې رشینز ډیر تکړه قام دي دغه سم جګړه نشو کولای جګړه وسنه شو کولای نو مطلب دا دی چې جګړه وسنه شو کولای خبره به وسو کو چې رشیا ستاسو کم زینه په کار دی هغه به تاسو پریدم زما چې کم زینه په کار دی ما ته پریدا د رشیا کم زینه په کار دی یوکرين په کار دی پولند په کار دی یورپ په کار دی بدغه ته ونی څه دغه ستا شو یورپ طرفداري زستا خلاف دونه نه کوم او د امریکای څخه په کار دي نو د امریکای یو په میډل ایست کې زینه په کار دي د اسرائیل خلاف نو هغه رشیا ته وي چې هغه تماته پرې دا مطلب دلته کې د ایران م سپورټ کو چې هغه خپل پراکسي سپورټ کی نو ته کتل شي کنه کله چې سپورټ کم شوی دلته کې حزب الله هم لاړ کمزور شو فاطمیون او زینبیون هم لاړ دلته کې صرف حوثیان پاتې دي او هغه هم ست طریقې کار وسره غسته دي مطلب دا دی روسته وي چې ته په دې ځکه ګوتې مو خدای میډل ایست ماته پرې دا اهم ترين تجارتي لار ده او د اغه نه علاوه بل په جنوبي ایشیا کې یو پاکستان دی چې د چین سره ولاړ نو پاغه باندې خو ډایرکټ نظر دی اوس خو ظاهر خبره دا غسر او هتیار د سړي چې ډایرکټ خو تراتلې نشي نو ډیپلوماټیکلی او کله پابندیانو په تر باندې او کله د IMF په تر باندې کله د ورلد بانک په تر باندې به راټینګولو کوشش کوي اسه په بل طریقه کوي افغانستان د نو افغانستان کې واپس دوی انټری غواړي د چین خلاف
او رشیا ته دقه وایي چې ته په دې ځای کې اوس زموږ نه قلار شه، دا ایریا موږ ته پرېږده. افغانستان سره هغه شانته کې تعلقات مه ساته، د هغې داسې سپورټ اوس مه کوه چې ته زموږ انټري په دغه ځای کې بنده کړې، زموږ ورتلل په هغې ځای کې بند کړې. ته ګورې که نه د هغوی خو د راتلو ته بار بار اراده ده. کله ورته وایي چې باګرام ایربیس کې چاینیز دي او دا خو موږ جوړ کړی، دا خو زموږ په کار دی. بیا پسې یوه افوام خوره شوې وه چې امریکي جاز راغلی دی او دغلته کې ساز و سامان پروت دی او په باګرام کې اوس امریکایان دي. په هغې باندې موږ کلاس اخیستی چې څنګه هغه یوه افوا ده، په باګرام ایربیس کې امریکایان نشته. کله ورته وایي تاسو سره د 7 اربو ډالرو هتیار دی، زموږ پاتې شوي دا موږ له راکړه. دا ولې دا افغانستان ته اوس دوی انټري غواړي، افغانستان ته واپس تلل غواړي. نو چې افغانستان ته واپس ځي نو رشیا ته وایي چې ته به پکې ګوتې نه وې، تا له ما دا یوکرین او دا ایریاز درکړه، یورپ وغیره دغه ستا شو، تاسو زه جګړه نه کوم، ته ما سره جګړه مه کوه، ته ما ته میډل ایسټ او افغانستان او دا ایریا پرېږده چې زه چین ووامه. په دې طریقه باندې اوس د پاکستان او د افغانستان په دې ایریاز باندې د امریکې ښه جوور او دروند نظر پروت دی او د هغې یو وجه ده او هغه وجه ده چاینا. ستا په خیال باندې کوېسچن ستا نه دا دی چې پاکستان او افغانستان له داسې کم اقدام کول پکار دي، داسې کمې طریقې کول پکار دي چې د هغې په ترو باندې دي خپلې ځمکې، خپل خلک، خپل عوام ښه سیف، ښه خوشحاله او اقتصادي طور ښه مضبوط وساتي. ستاسو رایې څه وایي؟ د خپل رایې اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. وما علینا الا البلاغ. جزاکم الله خیر.